په یو ښکلي کلي کې یو سړی اوسېده چې نوم یې شوم خان و. شوم خان ډیر مالدار و او یو غټ باغ یې درلود، خو هغه ډیر کنجوس او بدمزاجه سړی و. یو ورځ شوم خان په خپل باغ کې یو وړه او ښایسته مرغۍ په جال کې ونیولې. مرغۍ چې کله ځان بندي ولیدل نو شوم خان ته یې وویل: خان صاحب، زه ډیره وړه یم، زما په غوښه ستا ګېډه نه مړېږي. که ماته ازادي راکړې، زه به درته 3 داسې نصیحتونه وکړم چې ستا ژوند به بدل کړي. شوم خان په لیوالتیا سره وویل: ښه، لومړی نصیحت وکړه، که مې خوښ شو نو ایلا به دې کړم. مرغۍ وویل: لومړی نصیحت مې دا دی چې په هغې خبره هیڅکله یقین مکو چې ناممکنه وي. شوم خان دا خبره خوښه کړه او جال یې خلاص کړو. مرغۍ والوتله او د باغ په دیوال کې ناسته. بیا یې وویل: دویم نصیحت مې دا دی چې کوم شی دې له لاسه ووت، په هغې باندې هیڅکله غم مکو. بیا مرغۍ په خندا سره وویل: ای شوم خانه، که ته پوهېدلې چې زما په ګېډه کې یو غټ الماس یعنی هیرا دی، نو ته به اوس د ټولې نړۍ تر ټولو مالدار سړی وای. شوم خان چې دا واورېدل نو په ژړا شو، خپل سر یې په دیوال وها او ډیر پښیمانه شو چې دا مرغۍ یې ولې خوشې کړه. مرغۍ ورته وکتل او وویل: ای احمقه سړیه، ما درته همدا اوس 2 نصیحتونه وکړل، خو تا په یو هم عمل ونه کړ. لومړی دا چې ما درته وویل په ناممکنه خبره یقین مکو، زه یو وړه مرغۍ یم، زما په ګېډه کې دومره غټ الماس څنګه ځایدلی شي. او دویم دا چې ما درته وویل په تللی شی غم مکو، خو تا اوس د یوې دروغجنې خبرې په خاطر ژاړې. مرغۍ دا وویل او په هوا شوه او شوم خان یوازې په خپل حال شرمنده پاتې شو. نصیحت په هغې چا اثر کوي چې عقل لري. په دروغجنو خبرو یقین کول او په تیر شوي وخت غم کول د عقل نشانه نه ده.